السلام علیکم ګران لیدونکو یو بل مهم موضوع چې په دې ویډیو کې به سره کور کوو په هغې باندې بحث کوو هغه ایډانس دی. ایډانس تاسو د ایډانس راوستلو لپاره تاسو به لاړ شئ په انزل ټیب باندې به کلیک کوئ او د انزل ټیب د کلیک نه وروسته تاسو د السټریشنز نه وروسته ایډانس ښکاري. دا یو نوی ګروپ دی. دې څخه هدف دا دی د ورډ په ذریعه باندې یا د مایکروسافټ ورډ په ذریعه باندې موږ کولی شو نور اپلیکیشن دلته ترې استفاده وکړو. لکه تاسو فکر وکړئ دلته درې آپشن موږ لرو، درې کمانډ موږ لرو. یو ګیټ ایډانس دی او مای ایډانس دی او بل ویکیپیډیا ده. ویکیپیډیا تاسو پوهیږئ چې دا آنلاین اپلیکیشن دی، ویب سایټ دی چې دوی په ذریعه باندې موږ کولی شو معلومات د یو څه په اړه سرچ کړو. نو ګورئ بای ډیفالټ اتومات دا په خپله ایډانس کې شتون لري. نو موږ که چېرې ضرورت پیښیږي یو څه په اړه موږ سرچ وکړو، ضرورت نه لرو چې براوزر ته لاړ شو بیا ویکیپیډیا ویب سایټ ته داخل شو یو څه موږ هلته سرچ کړو. ډایرکټ راځو د مایکروسافټ ورډ د لارې موږ کولی شو په ویکیپیډیا باندې تاسو کلیک کړئ او یو موضوع سرچ کړئ. ډېر ساده. آیا تاسو په دې ویکیپیډیا باندې باور لرئ؟ یقینا سئ ټرسټبل ویب سایټ ده که نه؟ تاسو کلیک کړئ یس ټرسټ، دې باندې به تاسو کلیک کړئ. خو شرط پکې دا ده د کله چې د ایډانس نه تاسو استفاده کول غواړئ نو تاسو سره به انټرنیټ وي، های سپیډ انټرنیټ به شتون ولري. دلته نو تاسو سرچ بار راغلی، تا ته وایي ویکیپیډیا کې ته څه سرچ کول غواړئ، آی وانټ ټو نو. نو دې برخه کې به تاسو یو څه ولیکئ. مثال زما د افغانستان په اړه ماته یو ارټیکل راکړه، فقط افغانستان مې ورکړه. که پوښتنه کولی شئ هم مطرح کولی شئ ورسره، د هغې مربوط به جواب درکړي. نو ګورئ د افغانستان په اړه موږ ته معلومات راکړه. دا موږ څومره چې زموږ په کار وي هغه کاپي او په همدې شکل خپل ډاکومنټ کې پیسټ کوو. فکر وکړئ دې پر زما په کار دی. سلیکشن به وکړئ کنټرول سی او په همدې شکل را به شئ دلته خپل ډاکومنټ به ودرېږئ او کنټرول وي په ذریعه به یې پیسټ کړئ. نو ګوره دا د ویکیپیډیا ګټه شوه او د ایډانس په ذریعه باندې موږ وکولی شو په اسانه ډول ویکیپیډیا ته لاسرسی پیدا. کنټرول جی لږې نور ارینج کړئ، جسټیفای کړئ. د دې تر څنګ موږ کولی شو د ویکیپیډیا غوندې نور ایډانس هم موږ ډاونلوډ کړو. زه راځم په مثال په ډول باندې راځم ګیټ ایډانس د ګورم، یعنې غواړم چې نوي ایډانس مایکروسافټ ورډ ته راولم. نو تاسو ګیټ ایډانس باندې به تاسو کلیک کړئ. خو د نیټ شتون پکې لازمي ده. دلته تاسو وګورئ ورونو موږ کټګورۍ نه لرو. کوم کټګوري اپلیکیشن ستا په کار دی؟ بیسټ اپس اف د ایئر، کمیونیکیشن لپاره، ډاکومنټ ریویو لپاره، ایډیټر سپیک لپاره، ایجوکیشن، کم پرپز لپاره ستا په کار دی. دلته تاسو کولی شئ سورټ بای کوئ. نو دلته تاسو چې ښکاري هغه چې ډېر زیات مشهور هغه ټاپ کې راځي. زه ورته یم دا سورټ بای کې راته د ریټنګ په اساس باندې. نو تاسو وګورئ دلته تقریبا 15 سټار یې مکمل اخیستی، هغه چې مثال ډېر ریټنګ یې اخیستی وي او په همدې شکل تاسو نیم په اساس باندې اے ټو زی سورټنګ تاسو ته راولئ. دا هم اپلیکیشن یعنې سورټنګ تاسو مختلف ډول سره کولی شئ. تاسو کولی شئ ریلیز ډیټ د ډیټ په اساس باندې چې کوم چې وروستیو تاریخونو کې ریلیز شوي وي یا بازار ته راغلی وي مارکیټ ته، تاسو کولی شئ هغه تاسو وګورئ. که بیا هم تاسو پیدا نه کړئ کولی شئ د کټګوري د لارې سلیکشن تاسو وکړئ. که بیا هم نه کېده تاسو کولی شئ ډایرکټ راشئ په سرچ کې، سرچ بار کې تاسو د اپلیکیشن نوم ولیکئ او هلته به راشئ. زه ساده چې ډکشنري اکثره کارېږي نو زه غواړم چې ډکشنري سرچ کړم، ډکشنري سرچ کول غواړم او انټر به یې کړم. زه دلته به مختلف ډول ډکشنریانې ماته راښکاره شي. خو دلته بیا تاسو راشئ پاپولیرټي باندې تاسو کلیک کړئ، مشهور ډکشنریانې به تاسو سره دي. نو زه اول راځم تقریبا ډکشنري مریم ویبسټر دا هم شتون لري، انګلیش ډکشنري د دې باندې چونکې ریټنګ یې کم دی خو د مثال په ډول باندې نه استفاده کوم. نو دا به څنګه اډ کول غواړئ، دا به راشئ اډ بټن باندې تاسو کلیک کړئ او دا به کنټینیو باندې تاسو کلیک کړئ. دا به اتومات ډول تاسو ایډانس برخې ته به اډ کېږي. نو دلته ډایرکټ راغلی نو تاسو نه کوم نور شرایط نه غواړي، تا ته وایي ته پلیز سلیکټ ا ورډ ټو لوک اپ، یو لغت انتخاب کړه تر څو د هغې معنا پیدا کړو. مثال زه کنټري ورته انتخابول غواړم. نو کنټري دلته سټیټ، نیشن، کنټري لینډ او په همدې شکل نور معناګانې موږ ته رایسي. او تاسو کولی شئ مثال کراس روډ دې باندې که تاسو کلیک کړئ نو ګور د هغې معلومات تاسو سره منټن دې باندې تاسو کلیک کړئ د هغې معلومات ته درغلي. نو دا موضوع د ایډانس وه. دې کې یو بله خبره، هغه ایډانس چې مثال موږ خپل مایکروسافټ ورډ ته ډاونلوډ کړي دي هغه کتل غواړو، راشئ مای ایډانس باندې تاسو کلیک کړئ. دلته به تاسو ښکاري او که نه وي تاسو سی آل باندې تاسو کلیک کړئ ټول به تاسو ښکاره شي. فعلا لپاره موږ ډکشنري او مات
ټایپ په همدې شکل ویکیپیډیا راغستې تاسو کولی شئ نور هم راولئ نو سټور نه کولی شئ دې نه هم تاسو راشئ سټور ته او که دې نه راځئ کولی شئ ډېر ساده ګیټ ایډانس نو دې ته ورته نور ویډیوګانې زموږ هم شتون لري نو دا ویډیو په همدې پای ته رسوو امید ده چې خوښه شوې وي نور ویډیوګانې هم په ترتیب سره تعقیب کړئ د اوس لپاره خدای په امان بیا لیدو په هیله